پکتیکا ولایت کې به په رسمي بڼه د نظامي برخې لپاره د هغو ځوانانو جلب و جذب ګړندی شي چې د اسلامي امارت لپاره یې قرباني ورکړې وي او ترڅنګ به یې بیا هغه کسان له خپلو لیکو وایستل شي چې د اسلامي امارت له نوم څخه ناوړه ګټه اخلي. نور حال پکتیکا څخه د زمزم په راپور کې. په پکتیکا کې د دوهمې پلې لیوه قومندان د یوې غونډې په ترڅ کې په مجاهدینو غږ وکړ چې د رسمي تقرر لپاره دې ځانونه ثبت کړي او د نظامي برخې د زده کړو لپاره دې روزنه ترلاسه کړي. قومندان په ورته مهال دا هم وویل چې هغو کسانو ته زموږ په سب کې د کار اجازه نشته چې د اسلامي امارت له نومه ناوړه ګټه اخلي. یوه موضوع خو دا وه چې د جلب او جذب کوم چې د فتحې څخه مخکې مجاهدینو قربانۍ ورکړي دي هغه زره ثبت شي چې هغو ته عشا او معاشات منظور شي او هغه ملګري چې قربانۍ ورکړي دي زره ثبت شي. غونډې ته نظامي مسؤلینو هم خبرې وکړې او له نوي قومندان نه یې وغوښتل چې د تقرر په مهال د وړ او تجربه لرونکي کسان په نظامي لیکو کې ځای پر ځای کړي. ګورئ دا مسؤلیت اهلو کسانو ته وسپارئ چې هغه اهل کسان وي داسې کسان وي چې په دې مسؤلیت باندې پوره وي داسې کسان ورته معذب کړي چې هغه قال الله قال رسول باندې خبر وي. خو با تجربه مجاهدین ستا خو علما ستا که دغه نوي انقلاب مجربین قمندانان ستا او د تیرو انقلابو دلته خو با تجربه خلق ستا. د نوي نظام له راتلو سره په پکتیکا کې یادې پروسې ته تر دې مهاله زرو کسانو نوملیکنه کړې ده چې په رسمي ډول به په نظامي برخه کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي.